او پښتونخوا والا او جمعیت والا او نیشنل والا او انډیم والا او پی ټی ایم والا ته چیرته ناست یې وروره موږ ته د مدعي اوس نه ده راپېښه وروره موږ ته د لیډرانو راپېښه پښتانه وایي مړونو په رښتیا خلاصېږي دوی دې زما خوا نه بدوي زه به نومونه واخلم په سر کې وروره محترم مشر محمود خان د جمعیت والا سره خاص کر دا ګیله لرو چې ستا په دې صوبایي اسمبلۍ کې ته زما زیاته نمایندګي ده د ماینز اینډ لیبر محکمې د کمیټې چیرمین ستی ملګری ستی ملګري بل جوړ کړي پیش یې کوي پاس به کوي ورسره چا پاس کړی دی موږ د اسمبلۍ سره نمونه راباسو یا به درېږي پر میدان د دې په خلاف لکه په خیبر پښتونخوا کې چې مولانا صاحب ویلي دي چې موږ یې نه منو دلته به هم درېږي که نه درېږي موږ هر کلي ته دا کاغذ رسوو چې دا یې دسخط دا د ستا د کلي مځکه لیکلې موږ ګډ کمیشن ایجنټ یو څو کسه نوکران څو کسه ذمه داران چې یو شی پیدا کړو لاهور کراچي دې وړو خرڅوو یا د لاهور ګجرانوالا ګجرات فیصل آباد شیان راوړو پر خپل خلک یې خرڅوو په 10 روپۍ کې زما 2 روپۍ په 100 روپۍ کې زما 10 روپۍ په 1000 روپۍ کې زما 100 روپۍ کمیشن ایجنټان خپل یو شی نه جوړو یو شی مې هم نشته د بل د راوړو پر یې خرڅوو دا زموږ ژوند دی په قومي اسمبلۍ کې د پنجاب اکثریت تابع نه من دا جیلي اکثریت دی دا جیلي اکثریت د جمهوریت د ووټ په نامه باندې هر شی د پنجاب لپاره هر غلط قانون جوړوي عدلیه د افغان کډوالو په زور ایستل وو او موږ دا ویل چې دا غلط کار دی غیر انساني کار دی دا اقوام متحده د ملک د انساني حقوقو د خلاف ورزي ده د افغان کډوالو په حمایت کې به دا تحریک چلوو دویمه نقطه دا اوس د چمن پرلط د مطالباتو حمایت کوو د هغه د تسلیمېدو غوښتنه کوو دریم د پرلط سره پر ډیورنډ لاین چې کوم تګ راتګ دی کاروبار دی د پاسپورټ کم شرط دی او ماشین عقبندي د پښتانه کړې ده د چمن سیوا کې تر کمردینه پورې تر غلام خانه پورې تر وزیرستانه پورې تر تورخامه تر باجوړه چې په جرګه کې هم دا فیصله شوې وه چې پر دا لارو تګ راتګ به په شناختي کارډو به تذکره وي کاروبار به وي دا کاروبار دی هلکې درېیم بله خبره دا وه چې د کسټمو د اف سي لخوا زموږ پر تاجرانو پر ګدامو پر دوکانو چاپې ورکېږي وایي دوی د ګریزي سامان راوړي او دغه سامان چې د بارډر راځي پر لارې باندې ملیشه چینونه د لیویس چینونه د کسټم چینونه ګډې هلته پیسې اخلي بیا یې دلته زیات کړي سامان هلته یې نه نیسي هلته به ورسره میلاوي د شپې 8 ګاډیانې را روانې د دې په خلاف بل دا خبره چې زموږ په وطن کې جیلي دهشتګردي مسلط کړې ده لاقانونیت دی بدامني ده خلک وژل کېږي د دهشتګردۍ په نامه تېره ورځ یې بخنایي کې نه کس او نه کړ او له موږ سره یې مقابله وکړه زه سیول فورسز ته وایم پولیس ته وایم سټیټي ته وایم لیویس ته وایم چې دوی سیول فورسز یاست موږ ستاسو تر سره وخت درېدلي یو په خاني کې هغه ورځ کسان په قطار کې درولي دي ویشتلي دي دا کسان 3 میاشتې 4 میاشتې مخکې ته یې ګرفتاره کړي وو او که ثبوت غواړې که موږ نه که ثابته زه سهار سیاست پرېږدم پښتونخوا نیشنل پارټۍ کې استعفا ورکړم په هغه کې به یوه نقشه در وښیم د دوو الفانو د جیبه د مهاجر کارت ختلی دا یوه نقشه که نورې نقشې غواړې یې به درښایي بله ورځ یې په چوکۍ کې خلک وزیر ورته کړي وو موږ سټیټي والا ته وایو پولیس افسرانو ته لیویز والا ته وایو ته به د دې تماشې حصه نه جوړېږي او که جوړېږي پښتانه هر شی په حساب ساتي د پنجاب سره خو زموږ ډېر لوی حساب دی او قومي جنګ دی یو خوا پنجاب دی بل خوا پښتون و افغان دی ته د پښتانه و افغان برخه یې ته سرکاري ملازم یې ته چې په کوم شي کې استعمالېدل تا اوس په جنوبي پښتونخوا کې د ټارګټ کلینګ د انکاونټر کیسه شروع کړې ده بیا زموږ ته وایه سبا د دې کارکون په کور ننوځي سبا د عام سړي په کور ننوځي هغه وژني والا دهشتګرد دی تا سره هر شی شته
ته به دا ثابتوې چې دا فلانی دی د پلار نوم یې فلانی دی پکان فلانی دی عمر یې دومره دی کار یې دا کاوي ما ونیاوي عدالت هم پیش کړي دا هر یو چې ته په مقابله کې وژنې دا درواغ دي دا بېماني ده دا د پښتنو نه سرکشي ده د هغه سره یوه بله خبره ملګري به اتفاق نه راسره وکړي زه به یې وکړم بغیر اجازته د خوارج پر نامه چې ته وژنې ته وا طالب دی خوارج دی ته هغه کې سیاسي کارګران وژنې په هغه کې ته عام پښتانه وژنې دا خو هغه طالب و چې ستا ملګری و سره په خدای جنګ کاوئ چې نن یې له تا سره اختلاف راغی ته وا خوارج دی یا د خوارج موږ نه منو دا هم پښتانه دي دا سهار ماښام چې تا ټارګېټ کلینګ انپورټر شروع کړی دی د دې هم ثبوتونه شته چې تا پر کورو نیولي دي بیا دې د خوارج په نامه وژلي دي د دې په خلاف زموږ تحریک دی چا اختیار نشته هلته برګېډیر چلی دلته کرنل میجر صوبهدار چلی سیول حکمراني او اختیار نشته د هرې پارټۍ دوه کسان راغلي زه به په پښین کې دوی 3 ورځې په دفترانو وګرځوم که په یوه دفتر کې د ضلع مشر افسر ناست و دویم نمبر ناست و دریم نمبر ناست و د سهار 10 بجو سره ماپښین تر 3 بجو به ګورو زه دوی ته رپورټ درکوم چې غوښ هغه رپورټ درکوم یوه اداره نشته بس غلا ده چې کېږي پرسنټیج دی په سل کې 50 روپۍ غلا ده 50 روپۍ 6 روپۍ نوره غلا ده د 10 روپۍ کار کېږي دغه شی روان دی دا د حکومت دی دا چې غلاوې دي ډاکې دي بدامني ده د دې په خلاف زموږ تحریک دی د برشور توبه کاکړي رنګه علاقو کې چې کمه دا کم بیل سپېر شول ما وویل چې دا قومي مجرمان دي دا منځ بیل موږ نه منو دا غلط دی په سنځله کې چې شی پیدا کېږي هغه د علاقه علاقان ناست دي د ده سره خبره کوي د ده د کلي حصه به ټاکي د توبې حصه به ټاکي د صوبې د قانون د 18 ترمیم مطابق د 93 آیین مطابق اول مالک صوبه ده د صوبې په قانون کې ضلع د هغه ولس دی چې دا نه وي دا نه منو دا مطالبې زموږ پکښې دي پور شډول یو قانون دی چې په 8 شکزده سړی پر تا باندې دا وام ایسته د ملک په خلاف کار کوي نو ستا نوم بیا اچولی دي په دې پور شډول قانون کې ته به په هفته کې تانې تعزیري لګوې ته به د دې ښار د باندې وجه نه چې موږ اجازت نه درکړی دا د پی ټي ایم ډېر ملګري اچولي دي د نورو پارټیانو نومونه یې په دې کې اچولي دي چې ته به یو چیچې نه کوې لکه بدلا بیت چې وویل جلسه به نه کوې جلوس به نه کوې مظاهره به نه کوې او د ښار به وځې نه که وتل یې موږ ساحې ته به اطلاع راکوې چې چیرې ځې برته کله راځې ګارنټي دي چې برته راځې که ورک شوې په هغه بل ښار کې به هم تانې ته رپورټ کوې چې بیا ځې کسان راجوړي وو مریض و کراچۍ ته دې وړئ په کوم هسپتال چې ته د مریض علاج کوې نږدې تانې ته به رپورټ کوې چې زما نوم فلانی دی زما په ضلع کې زه په پورت شډول کې یم یعنې پر ما سره لیکه ختلې ده دغه دعوی دا پورت شډول موږ نه منو دا غیر انساني قانون دی دا غیر جمهوري قانون دی پر دې باندې زموږ دعوا ده شهر مدیر سره احتجاج مدیر لګیا سره په دې کې دوې د درې خبرې زه صرف کوم تاسو ټول سیاسي کارکنان یاست دا خبرو باندې باید ځان پوه کړئ په جذباتي تقریرونو نه جوړېږي اما جان صاحب درته وویل سربندي غواړي موږ باید په خپله دا ټول وجه د دې ټولې بدارۍ وجه د دې ګرانۍ وجه د دې بېروزګارۍ وجه غربت بوک او افلاس بده ورځ پسماندګي جهالت دا زموږ مسافرۍ چې کلو دې نه ختمېږي دا وجه زموږ قومي غلامي ده موږ خپله صوبه نه لرو موږ قومي واک اختیار نه لرو موږ سیاسي اختیار نه لرو موږ معاشي اختیار نه لرو موږ ثقافتي اختیار نه لرو موږ لکه د پی ټي ایم ملګري چې وویل موږ ګډ کمیشن ایجنټ یو څو کسه نوکران څو کسه ذمه داران چې یو شی پیدا کړو لاهور کراچي دې وړو خرڅوو یا د لاهور ګجرانوالا ګجرات فیصل آباد شیان راوړو پر خپل خلک یې خرڅوو په 10 روپۍ کې زما 2 روپۍ په 100 روپۍ کې زما 10 روپۍ په 1000 روپۍ کې زما 100 روپۍ کمیشن ایجنټان خپل یو شی نه جوړو یو شی مې هم نشته د بل د راوړو پرې خرڅوو دا زموږ ژوند دی یا د وطن مزدوران
د ریړۍ مزدوران دي ټول کراچي په موږ ډک دي ټول حیدرآباد په موږ ډک دي ټول سند ټول پنجاب کشمیر یوه خبره به درته وکړم موږ کشمیر ته تللي وو پروسه کال انجوی مو شپه وکړه د چا سره مې شپه وکړه هغه خلک وختي نه پورته کېدل موږ پر لمانځه پورته شو او داسې لمونځ مو وکړې په خپل موټر کې راووتو د بیټکه راووتو بازار ملګري وایي چای بچي بي کو ناشته ما ته راووتو دا غټ بازار د کوچ والا هوټل وي په مظفر آباد کشمیر یوسف خان د کشلار هغه وایي ته کښېنه ما کوچ والا هوټل چیرې دی ما کم نه کېده پیدا پور درکړو دواړه ورځې چې وګرځېدو لمر رانه راختلې رڼا سفر رڼا و لمر راخاته موږ چې پر دا دویم روډ راختلو لمر رڼا وختې بس اول سړک یې و دې خوا د چنار غټ هوټل خلاص یې کوټار کې شو هوټل موږ چې موټر ودراوه ښکته شولو دوه درې هلکان د خپله مخه را روان شو زموږ موټر بیا وپېژندو روغبړ یې وکړي د میزي اډیو د کلابلا هلکانو په شراکت یې هوټل کاوه پاک دی ټول مسافر قومي ټول مزدور قومي دا وجه بیا قومي غلامي ده زموږ په شتمنیو چې کوم شی موږ آبادوي لکه ملګرو چې نه بیانوم تفصیل محمد کاکا صدارتي مجلس پاته دی هغه ضروري دي مېلمه دي راغلی دي هغه به اوري په تسلي سره ډېر سټېمنا مو وکړه کور مو ودان یعنې زموږ هر څه یې نیولي دي زموږ آبادي نشي کېدلی زموږ ترقي نشي کېدلی موږ د خوشحالي ژوند نشو کولی چې تر څو خپله ازادي وانخلو او په دې کې دا خبره د جمعیت والا سره خاص کر دا ګیله لرو چې ستا په دې صوبایي اسمبلۍ کې ته زما زیاته نمایندګي ده د ماینز اینډ لیبر محکمې د کمیټې چیرمین ستاسې ملګري ستاسې ملګري بل جوړ کړي پیش یې کوي پاس به کوي ورسره چا پاس کړی دی موږ د اسمبلۍ سره نمونه راباسو یا به درېږي پر میدان د دې په خلاف لکه په خیبر پښتونخوا کې چې مولانا صاحب ویلي دي چې موږ یې نه منو دلته به هم درېږي که نه درېږي موږ هر کلي ته دا کاغذ رسوو چې دا یې دسخط دا ستا د کلي مځکه لیکلې دا ستا د وطن غرونه لیکلي دا ستا د وطن جنګلات یې لیکلي دي دا هر ځای لټولی شي د اسلام آباد هر ځای نیولی شي ستا زیاتوب ځکه ستا درې د غرو ستا جنګلات ستا معدنیات چیرې پیدا کېږي زبره دلته د ایم پي والا یو ځای لیکلي وو چې چیرې وسایل دي هلته مسایل دي معنا چې چیرې معدنیات دي هلته جنګ دا په پسین بازار چې وځي پر کمره باندې لیکلی وي سلوګن ډېر ټیک سلوګن یې لیکلی لہذا د جمعیت والا چې ته کومه نمایندګي کوې ته به د نمایندګۍ جواب وایې چې کومې پارټۍ دا کار کړی دی هغه به جواب وایي او بل دا خبره په لاهور کې د پښتنو طالب علمانو سره نن شپږمه ده ډېر بد حال روان چاپي دي نیول دي ایستل دي کلاسو ته نه پرېږدي دا سړانه ایستلي دي موږ د دې مذمت کوو موږ د مسلم لیګ نن د صوبایي حکومت د مریم نواز حکومت مذمت کوو د قرارداد په تورې مذمت کوو او دا مطالبه کوو دا غوښتنه کوو چې د پښتون طلبا خلاف دي دا سرپرستانه تعصب ختم کړل شي د خپل تعلیم ته پرېښول شي د دې د سر و مال حفاظت یې یقیني کړل شي او دا احمدجان صاحب چې کومه خبره وکړه SIFC کومه اداره ده دا موږ په قراردادو کې نه ولیکلې د بیان کوي دا وایي موږ چې دا قرارداد هم دي زموږ دا غیر عیني اداره ده د دې یوه پیسه موږ نه منو دا د قبضې اداره ده د پوځیانو په کومک چلول شوې ده او چلول کېږي او بله دا خبره ده چې دا موجوده جیلي جمهوریت تابع د موږ سره قابل قبول نه دي نوی آیین موږ غواړو په ملک کې نوې معاهده به راسره کوي په قومي اسمبلۍ کې به د قومو پر برابري باندې نمایندګي ورکوي د سینټ اختیارات به د قومي اسمبلۍ سره برابروي په قومي اسمبلۍ کې د پنجاب اکثریت تابع ده نه دا جیلي اکثریت دی دا جیلي اکثریت د جمهوریت د ووټ په نامه باندې هر شی د پنجاب لپاره هر غلط قانون جوړوي عدلیه یې غلامه کړه میډیا یې غلامه کړه تور بیکا یې چې راوړي عدلیه په شپږم ترمیم کې د انتظامیې تابع کړه په جوډیشل په د دې کمیشن چې د ججان چې دي په هغه کې سیاسي خلکو د پنجاب د آبادي د رنګ لپاره د هغو اکثریت جوړ دي اوس به د دې د خوښې ججان راځي سپریم کورټ کې به د دې د خوښې ججان په های کورټ کې به د دې د خوښې ججانو اکثریت وي په سپریم کورټ کې به اکثریت وي لہذا دا اسمبلۍ او د دې قانون سازي تابع ده موږ نه منو په قومي اسمبلۍ کې د قومو برابري غواړو که پاکستان ساتل غواړي که د بنګال سره ستا د برابري قانون ټیک وو پیرټي چې تا جوړه کړه هغه صحیح وو نو زموږ دا مطالبه هم صحیح چې موږ ته هم دا پیرټي راکړه تا د بنګال
څلور پنځوس اکثریت نه ماني تال برابر وي نو موږ ستا اکثریت ولې ومنو او د قوم په معنا پښتون تر پنجابي زیات اشتراکۍ ځنه وباسي دا ټیم خیبر پښتونخوا دا ټیم خیبر پښتونخوا آبادي 4 کروړه ده چې غلطه مردمشماري سوې چې په 18 ضلعې نه شاملې سوي 80 لکه دوی اوس 50 راوستل دا 4.5 تر 80 لکه موږ یو دا 15 لکه شل 1 کروړ په کراچي کې دا 6 لکه شل چې په ګډ ملک کې د ژبې په بنیاد چې شمالي اوس 1 کروړ موږ نور آبادي احساس صاحب 6 کروړه دا موږ ونی ماته کروړې په پاکستان چې د پښتو د ژبې په بنیاد موږ شمالي اوس اوس هم په موږ شمالي کې د پنجابي بعد دویمه غټه ژبه په دې اوس د 2017 او د دابلي موږ شمالي کې دویمه ژبه چې پښتو ده اردو نه ده پنجابي دا والا هغه په دې باندې د سراکی خلکو ژبه پنجابي لیکلې دویمه پښتو ده نو د دې معنا دا د سراکی وباسي چې د دې په حساب ورغړ کوم لہذا بیا موږ دا وایو چې موږ اکثریت نه غواړو موږ ته برابري راکړي او اخري بیا خبرې دا کول غواړم چې دا تاریخ موږ شروع کاوه موږ کمیټې جوړه کړه لکه احمد جان صاحب چې وویل دا سب بندي غواړي دا درېدل غواړي دا قومي مسلې دي دا یو دوې درې پارټیانې نشي کولی د ګډ قوم ټول پارټیانې به یو کېږي چې پښتون په هره پارټۍ کې دي هغه به پر قومي مسلو یو کېږي اول کشمیرانو ته یې ولیدي اتفاق یې وکړئ د وړو ګولۍ چې په پاکستان کې په هر څه وي په کشمیر کې مخصوص نرخ ټاکلی دی 9.5 دي که 7 زره دې ته به ګولۍ ورکېږي په پاکستان کې د بجلي یونټ دا ټیم په 70 روپۍ و کشمیریان ته په 15 روپۍ شو د هغوی اتفاق وکړي ورته ودرېدل شهباز شریف سره ومنل د کشمیر حکومت یې ویلې هنګامي څو پیسې دي ضرورت هغه موږ ته 2 ورځې راکړه 2 ورځې چې ورکړي ور 15 اشاره به د سهار ورکړي لکه دا بله خبره چې احمد جان وکړه سندیان ودرېدل پر میدان ټول راووتل پاټیانې وکیلان ماسټران پروفیسران ډاکټران دانشوران ځینهداران بزګران د جمعیت والا په سر کې ولاړ د سندو د پنجاب لارې بندې کړې د شهباز شریف د بلاول سره کښېنستی چې بس نیرونه نه جوړوو د مشترکه مفاداتو کونسل میټینګ راغواړو په 2 مۍ نن 10 تاریخه د سبا نه بل سبا سندیانو چې لارې بندې کړي دي هغوی دا اعلان نه منو موږ لارې بندې ساتو د پنجاب چې لارې بندې کړې تر 100,000 کنټینر زیات په لار کې ولاړ د پنجاب تاجرانو نارې کړي چې بابا زموږ مالونه برباد شول موږ په کروړو ته روان دي شهباز برایي نه ورمشي په میټینګ راوغوښت په میټینګ کې د سی ومنله چې دا نیرونه نه کړ چې دوی سندی متفق شو سندی ودرېدل موږ چې دا تاریخ شروع کوئ کمیټې مې جوړه کړه ملګري ناست دي رشید خان د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د مشر سړي سره رابطه وکړه رشید خان ناصر چې موږ درسره وینو باید سره یو شو ده ورته ویلي وو چې یاره بس دې پرایس پروا نه لري بس ده ورته ویلي وو رشید چې موږ نه یې پره په دا دویمه ورځ مجید خان کاکړ رابطه ورسره کړې وه ولختي پرایس هغه ور نه یې پره بابا مانده یې ګډ قوم اتحاد غواړي بیا نه راغله مولوي واسع صاحب نه ورغلو د رشید خان په مشري کې د زیري په مشري کې ورموږ درځون نه راغله ولې څه خبره ده لہذا عزیزانو د مدعي څخه به ګیله نه کوي پښتانه وایي چې مدعي څخه ګیله وکړي وایي تر غوړې دې واچوه بېکاره شولې مدعي خو پنجاب دی پنجاب پاکستان سلطنت معنا پنجاب بادشاهي فوجونه یې دي سیول فوجي بیروکراسي یې د کاروبار یې دی ادارې دي د کار د اروبور په بجټ یې دی هغه یې چیرې درفیږدي دا موږ ته دوی کوچنۍ پارټیانې دي سره ګډ دی که موږ غلط ګایږو موږ کښېنوئ موږ یې راوخلاص بیا ملک به ګرځو دا خبره وه که موږ دا مجلس نه کوي در ثابته د پنجاب ظلم و جبر مې نه کوي در ثابته د پښتون مظلومیت مې نه کوي در ثابته د پښتون درپدري مې نه کوي در ثابته غربت و بېروزګاري مې نه کوي در ثابته د پنجاب غلا مې نه کوي در ثابته په قسم دی که څه مستان ذکر دومره دا سیاست موږ ته روان کړی دا اوس کډوال چې په مخ اخیستي سال بې عزتۍ زموږ د کوټې د دفتر کارکوونکي ملګري کارکون دي کار کوي په دفتر کې مازدیګر ورک شو زه ورته څه پوښتنه کوم بلال چیرې دی بلال ورک بلال شهر ته چیرته دی زه ولاړم کور زه کور پښتون آباد
هم چیز دې کول د مور پلار شناخت کارت نه راو څه لپاره په ډي سي افیس کې زما کشنۍ ور نیول هم راخلاص کړې و د پلار د مور شناخت کارت مې ور ځان مور وشو چې د کار کوم دا ماته بل سړی را نه پرېښور مال بیا دی راته وایي زما ورور به راخلاص شي الله مالا ولا خواته په کونج کې تر 200 ښځې زیاتې ناستې افغانان بالکل اورونه کې ویرو سیاسي کارکون دی په دفتر کې دي تربیت شوی دی ما ته زما ورور به راخلاص نو د شپې د کښېني بودی چې باندې دی وایي په ملګري راوړ 200 تر 200 زیاتې ښځې ناستې دا کومه بې عزتي ده دا کومه بې غوري ده او پښتونخوا والا او جمعیت والا او نیشنل والا او انډیم والا او پی ټی ایم والا ته چیرته ناست یې وروره موږ ته د مدعي اوس نه ده راپېښه وروره موږ ته د ریډرانو راپېښه پښتانه وایي مړونو په رښتیا خلاصېږي دوی دې له ما خوا نه ولئ زه به نومونه واخلم په سر کې وروره محترم مشر محمود خان محترم فضل الرحمن صاحب محترم ایمان ولی خان صاحب منظور پښتون دی شیرپاو صاحب دی خوشحال خان دی بیا د نور ملګري پاچیانو پښتانه ریډران وروره پېښه د دوی ده کارکونانو په دې به سر خلاصوي هر یو به خپلې پارټۍ ته وایاست خپلو مشرانو ته به وایاست په میټینګانو کې به وایاست په کلو کې به ګاډېږي چې وروره دوی پر دا پنځه شپږ خبرو باندې چې د ګرد قوم بقا پکښې ده ابادي یې پکښې ده ترقي یې پکښې ده ولې نه یو کېږي که د پارلماني سیاست خبره ده چېرې په اتیا کال کې په دې شپږ ملکو کې 100 ته نږدې ملکونه په دا رقم احتجاج په مزاحمتي سیاست په زند آباد په مرد آباد په جلسه او په جلوس په هړتال شوي یو څو مرکه داسې وو لکه ویتنام او کیوبا او دا چې په مسله وجنګېده په دا نورو دغه رقم ظلم وو قومونه نور پر غالب وو غلامان کړي وو لکه موږ چې غلامان یو دې ګرد ازادي واخیستې او د دې قومو کې مختلف پاچاهانې وې لیکن هغو ملي جبهه جوړه کړه قومي اتحاد به یې جوړ کړي لہذا موږ دا وایو چې بې اتحاد خلاصی نشته اتحاد لازمي دی ضروري دی او چې څوک اتحاد نه کول غواړي یو وزر کول غواړي باید هغه ته ووایي هغه ته خواست وکړو د هغه کارکنانو ته ووایي چې وروره په سیاست کې بیا اخر نه وي پرون یو قسم حالات وو نن بل قسم حالات دي لہذا د نن حالاتو مطابق به ځې او یوه خبره بیا برته کوم اما جان هم وکړه موږ خیبر پښتونخوا ته جرګې ته ولاړو 2 واره د جرګې میټینګانو ته ولاړو مختلفو علاقو ته ولاړو په ټول وطن کې لکه ده چې وویل پښتون انقلاب ته تیار دی پښتون سیاسي جلسې جلوس ته تیار دی شټرډون ته تیار دی پیجام ته تیار دی او چې په کومه ورځ د سواتو د کوټې هړتال په یوه ورځ سو د مینګورې څخه د کوټې هړتال په یوه ورځ سو دغه مدعي چې د پنجاب یې نوم دی دا به دا پکښې بازار راځي ستا خبره ومني دا به دلته راځي ستا خبره به مني چې تا کومه قومي مطالبه ورته چېږ هغه به تسلیموي کور مو ودان خدای مو راوړه خدای مو وساته